سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې به افغانستان خپله درېیمه لوبه سبا د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې ترسره کوي. افغانستان او سریلانکا ترمنځ 250 ورځې سیالۍ شوې دي چې په دغه لوبه کې افغان لوبډلې په دواړو لوبو کې سترې ماتې خوړلې دي. خو په دویمه نړیواله ورځنۍ لوبه کې هم د سریلانکا لوبډلې افغانستان لوبډلې ته 309 منډې هدف کېښوی. د افغانستان لوبډلې هم ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه پیل کړله، که څه هم رحمان الله ګربز په 8 منډو باندې خپله ویکټه د لاسه ورکړه. خو داسې رحمتشاه زلمتی و ابراهیم ځدران بیا ډېره زبردسته لوبه وکړله. د دوی تر اوټ کېدو وروسته به افغان لوبغاړي پرله پسې اوټ شوله او دغه لوبه یې وبایلله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په 6 کال کې ډېرې لوبې وبایللې، هغه که 60 ورځې دي که 50 ورځې دي که ټېسټ لوبې دي، ټولې بایللې دي. تاسو وګورئ چې د هندوستان سره 60 ورځې لوبو کې مکمله ناکامه شوله، داسې په 2 ورځنیو لوبو کې مکمله ناکامه شوله او د اماراتو په خلاف یې په 60 ورځو لوبو کې هم ډېرې خرابې لوبې ترسره کړلې. د دې لوبو د بایللو اصلي لامل څه دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله داسې سر په سر لوبې بایلي، هغه که 60 ورځې دي که 50 ورځې دي که ټېسټ لوبې دي، ټولې بایللې دي، یوه هم نشي ګټلی. زما په نظر دا یوازې د راشد خان برکت و چې همیشه بیا د افغانستان لپاره ښې لوبې کولې او ګټلې هم. کوم وخت چې د افغانستان څخه راشد خان تللی دی نو بیا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ښه ورځ نه ده لیدلې. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو حتما موږ پیج درسره فالو، چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.